دغه شان ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه یو سړی خپله ښځه خپلې تولۍ ته راوبلي فابت او هغه انکار وکړي او دې سړي دا شپه تېره کړه په داسې حال کې چې دې ښځې نه خفه دي لعنتها الملائکة حتى تصبح د سهاره پورې ملائک په دې ښځه باندې لعنت وایي دې کې څه دي کنایه څه وه بستره بارک الله فیک یو سړی ښځه راوبلي بسترې ته تولۍ ته معنی دا چې یو سړی خپلې ښځې ته د کوروالي ووایي خو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنایه د جما نه دا استعمال کړه الفراش تولۍ او بستره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت اخلاق دي د هغه یعنې هغه دروند خوی دی چې هغه دا قسمه خبرې اکثر کنایت کوي ها کله ناکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واضحه خبره کړې ده خو ما تاسو ته چې هغه کله ضرورت را پېښ شوی دی نو بیا ښه صفا خبره کړې